واو د دفاع وزارت وزیر ملا یعقوب مجاهد زړونه وګټل. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی له دندې ګوښه کړ. دا چې ملا یعقوب نور څه ویلي او علمګل حقانی ولې له دندې وشاړه، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاسپورت عمومي رئیس له دندې ګوښه کړی سو. په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی له دندې ګوښه کړ. په خپره سوي ویډیو کې په یوه خونه کې یو تن چې ادعا کیږي د علمګل حقانی ورور دی، په داسې حال کې لیدل کیږي چې شراب ورته ایښي او له څو نامحرمه ښځو سره یې غیر اخلاقي بانډار جوړ کړی دی. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسما څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي نن سهار پنجشنبې وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل ورور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی سوی دی. حبیبي پر خپله ټویټر پاڼه د اخلاقي او اداري فساد په تړاو د پاسپورت د رئیس علمګل حقانی د ورور نیول کېده د افسوس وړ بللې، خو دا یې د طالبانو د لیکو د پاکوالي نښه بللې چې هیڅوک د دوی په نظام کې قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خاین خیانت افشا کیږي. د همدا راز لیکلي سره له دې چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته یو شمېر خلکو طالبانو ته د انتقاد ګوته نیولې چې دوی هم له اخلاقي فساده خالي نه دي، خو د طالبانو د ویاندویانو د دفتر یوه غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دې ښکارندویي وبلله چې طالبان د پخواني حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي او هیڅوک د جنایتکارانو د اقداماتو دفاع نه کوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.